مرګرو ساينسدانان نه د خلا نه یریږي، نه د لمر نه یریږي، نه د نورو سیارو نه یریږي. ساينسدانان چې یریږي نو هغه سمندر نه یریږي. دا سمندر چې دا څومره خاموش ښکاري ومغوره دا سمندر خوفناک هم دی. په دې سمندر کې داسې مخلوقات چې تاسو د هغې باره کې سوچ هم نشئ کولی. په دغه سمندر کې یو شریمپ دی، یو داسې وړوکی شان چینجی دی چې هغه د خولې نه داسې قسم ته ټمپریچر راولي چې هغه ټمپریچر د نور د ټمپریچر نه لږ کم وي، یعنی د نور ټمپریچر چې دی هغه 50 زرونه زیات دی. خو دا چینجی د خولې نه کم د ټمپریچر راولي دا 4700 سلسیس دی، یعنی دا دومره خطرناک ټمپریچر دی چې بالکل د نور د ټمپریچر عمره برابر دی. یعنی تاسو سوچ وکړئ چې د سمندر دا وړوکی شان چینجی چې زموږ د یو ګوتې عمره دی دا دومره غټ ټمپریچر د خولې نه راویستی شي، د 100 ملي سیکنډه پورې دا ټمپریچر د خولې نه راویستی شي. تاسو د غونډ سمندر باره کې بیا سوچ وکړئ چې په دې کې به نور الله تعالی څونه غټ رازونه پټ ایښي. ناسا په دې سمندر باندې ریسرچ کوي خو ډیر کم، ولې چې په دغه سمندر کې ډېرې خطرې دي د ساينسدانانو لپاره، د انسانانو لپاره. او چې کله غټ جهازونه غټې کشتۍ په سمندر کې روانې وي نو په هغې ټایم کې دا شریمپ چې کله د خولې نه ټمپریچر ولي نو هغه کشتۍ داسې اوړه کېږي، اوبه داسې لږې ډېرې اوړه کېږي. نو هغه کشتو کې چې کوم خلک ناست وي، نیوي والا کشتۍ چې کوم فوج والا کشتۍ، هغوی دا سوچ کوي چې چېرته حمله وشوه، خو داسې نه وي. هغه د لاندې نه وړوکي شان شریمپ ټمپریچر ویستی د خولې نه. دا ټمپریچر ولي د خولې نه د دې وجوهات دا دي چې کله دې شریمپ ته خطره محسوس شي چې په ما باندې حمله کېدو والا ده، یعنی یو مایع به اوس ما خوري، نو په هغې ټایم کې دا شریمپ د خولې نه ټمپریچر ولي نو چې کوم مایع په دې باندې حمله کوي هغه مایع په هغې ټایم سره مړ شي او هغه کې ساه باقي نه وي. هغې نه بعد دا شریمپ چې دی دا د شکار دپاره هم دا ټمپریچر استعمالوي، دا ببل استعمالوي، د خولې نه دا ټمپریچر شان ببل راولي، دا د شکار دپاره هم دا استعمالوي. یعنی چې دا وږی وي دا د شکار دپاره د خولې نه دا ټمپریچر راوباسي او په دې باندې شکار کوي، هغه مایع مړ شي یا بل چینجی یا ځناور مړ شي بیا دا ورشي او هغه شیز وخوري. یعنی ساينسدانان بالکل دې وړوکي شان شریمپ ته اریان دي چې دومره وړوکی شان جسم دی او دومره غټ ټمپریچر پکې څنګه محفوظ دی. یعنی د نور نه لږ کم ټمپریچر دی. تاسو بیا سوچ وکړئ چې دا به څومره خوفناک وي او همدغه شان نور څونه خوفناک مخلوقات به وي په دغه سمندر کې. د دغه شریمپ خپل نوم چې کوم دی پیسټل شریمپ دی، یعنی د خپل نوم پیسټل شریمپ دی. دومره خطرناک شریمپ دی چې د دې باره کې زه تاسو ته ویلی نه شم. که دا ویډیو مو خوښه شوي مخکې لازمي شریکه کړئ او د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ. والسلام.